بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. په توره شپه توره تیاره د میږي د حال نه هم خبر دی. زما طرف نه د مینې د خلوص ډک سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. قبول منظور کې مینهوالو هیله لرم تاسو په ټیک ټاک او روغ جوړ یې. چاته پر یاد چاته کیسه د خپل زړګي وکړمه، چاته پر یاد چاته کیسه د خپل زړګي وکړمه، د هر احساس سره مې سوز اقبال غزله. په دې پروګرام کې موږ سره حارث بهي راغلی دی د صوابې د اواز پیج نه. تاسو ته نیغ په نیغه باندې مخاطب یو او موږ ملګري راجمع شوي یو، نو تاسو سره به یو څو غزلې څو شعرونه ډالۍ کړو. او ابرار بهي نه زه ډېر زیات مشکور یم چې دی راغی او موږ له ټایم راکړو. نو دا بس د ده مینه ده، محبت دی او زمونږ د مینهوالو ډېر شکر ګزار یم او ډېر قدر یې کوم چې موږ سره دومره مینه کې زمونږ پیج خوښوي او زمونږ په اواز باندې مین دي. یو جهان مننه کوم. نظم دی چې څوک نکریزې په لاس که دی وایي اختر دی، څوک نکریزې په لاس که دی وایي اختر دی، څوک زلپان ځانه جوړوي وایي اختر دی. مننه مننه. هغه بچي به هم ارمان کوي که اختر وي زما، هغه بچي به هم ارمان کوي که اختر وي زما، کاش که مې د پلار لاس نن په سر وي زما. مننه. جاړي په چوهر فقیر جامې شلېدلې وینم، جاړي په چوهر فقیر جامې شلېدلې وینم، خر یو یتیم په اسویلو په زړه داغلې وینم. څنګه زما ربه په اختر کې خوشحالي وکړمه، څنګه زما ربه په اختر کې خوشحالي وکړمه، ولې بیا خلکو سره خدای زه سیالي وکړمه. خدای دې هم په خپل نظر راوله، خدایه دې هم په خپل نظر راوله، اقبال غزل باندې اختر راوله، اقبال غزل باندې اختر راوله. ډېره مننه کومه حارث صالح صاحب. تاسو د خپلو مینهوالو تاسو ډالۍ کول غواړئ؟ جی ضرور. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، نیکې هیلې، احترامات د خپل ګران رور اقبال غزل صاحب چې دې موږ ته ټایم راکو په دې خصوصي خپرونه په دې ادبي مشاعره کې موږ ته سات راکو. یقینا دې ملګرو دا مشاعره چې کومه لنډه غوندې مشاعره ارینج کړه، ډېر زیات شکریا ادا کوم د خپل رور ابرار نادان صاحب چې دې داسې قسم هلې ځلې کوي خپلو مصروفیاتو باوجود. ولې دا انسان خپل مصروفیات وي په زندګۍ کې، داسې خو نه راځي بس صرف بس یوټیوب چینل ته پروتي. نو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دا قسمه هلې ځلې کوي، نوي شاعران موږ تاسو ته مخې ته راولي. زه د یو د دې دپاره به زه چې کوم دی نو دا یو څو شعرونه شریک کړم، ځکه خپله شاعر خو یم نه، بس دغه مات ګوډ چې څه ولیکو نه تاسو ته مخې ته راوړو. خو دا مې یقینا د زړه اواز دی چې دې ته دا رسول غواړم، ولې چې د شاعر په ژبه باندې شاعر پوهېدی شي. نو دا کلام دی جی چې ته میسر شوې په اسانه قسم، ته میسر شوې په اسانه قسم، زه مرور شوې په اسانه قسم، او ته میسر شوې په اسانه قسم، زه مرور شوې په اسانه قسم، کله به خوږ شوې لکه ګوړه شکر، کله به خوږ شوې لکه ګوړه شکر، کله به تریخ شوې هسې ځوانه قسم، او زما جونګړه خو پرېوځي هسې، زما جونګړه خو پرېوځي هسې، غوسه کړې ولې بارانه قسم، زما جونګړه خو پرېوځي هسې، غوسه کړې ولې بارانه قسم. که دې مجال وي نو راشه که نه، که دې مجال وي نو راشه که نه، نن به روغه کړو یا روانه قسم، که دې مجال وي نو راشه که نه، نن به روغه کړو یا روانه قسم. او ابرار بهي خفه به ولې یم خفه یې خپله، خفه به ولې یم خفه یې خپله،
ځکه خو وایي چې جانانه قسم. او بل شعر دی جی چې اوس خودداري او سړیتوب پیژني، اوس خودداري او سړیتوب پیژني، خیر دی که مخکې و شیطانه قسم. او ته میسر شي په اسانه قسم، زه مرور شوې په اسانه قسم.